ستا ورغون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند چین ته د هوایی دهلیز له لارې د جلغوزو د صادراتو د بیا پیل پرانیسته وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو ته وویل هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي ارزښت لري. نو د افغانستان او چین ترمنځ دا هوایی دهلیز به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا مستحکمې او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به پیاوړی کړي. الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند زیاته کړه نن به د افغانستان د جلغوزو د صادرونکو سوداګرو او کامیر هوایی شرکت د هوکړې له مخې 60 ټنه جلغوزي د کابل له هوایی ډګره د متحده عربي اماراتو او بیا له هغه ځایه د چین د شانګهای هوایی ډګر ته واستول شي او دا لړۍ به دوام ولري. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د افغانستان هوایی دهلیزونو ته وسعت ورکړي څو وکولای شو د چین ترڅنګ ترکیه، اروپا، هند او عربي هیوادونو ته هم وچه میوه، زعفران او نور افغاني محصولات د افغانستان په مارکه نښان او نامه صادر کړي. ګرانه وطنه ستا ورغونې تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا